هم دی क्लास नंबर خجی نن زمونږه کلاس نمبر 11 دی پکچر نن به مونږه پکچر ډیسکس کوو چې یاره پکچر کمانډ د سره پر استعمالیږي او د پکچر کمانډ څه کار دی پکچر کمانډ داسې کمانډ دی کنه چې کله مونږ په ایم ایس ورډ کې لګیایو څه نوټس لیکو څه اسایمنټ لیکو یا زمونږ څه پروجیکټ کنه او هغه چې کوم دی زه په هغې کې ځانه پکچر انسرټ کول غواړم یا ځانه سی وي جوړوم موږ ځانه سی وي جوړو یا موږ ځانه نوټس لیکو کنه او پای کې زما سره پکار راغی پای کې زما پکچر پکار راغی نو پای کې پکچر څنګه راولم دا زموږ ډېر اهم کمانډ دی ښه نو اوله طریقه ته به راشئ دلته کې انسرټ ته بیا به راشئ پکچر ته بیا ورته دی خو وګورئ زموږ سره په دې کې دلته کې راغلی دی دس پی سي دی دا ډاونلوډ دی مختلف دغه دي که نه جي ما په دې کې راواخیستلو فار ایگزامپل زموږ چې کوم پکچر پروت دی هغه په ډیسکټاپ کې دی زموږ فوټو په ډیسکټاپ کې پروت دی دا زموږ فوټو دی دا مې راواخیستو انسرټ مې کو فوټو راغی صحیح ده اوس اولنۍ خبره زه د خپل پکچر د خپل فوټو سایز یا کمول غواړم یا سایز سیوا کول غواړم سایز یا انکریز کوم یا سایز ډیکریز کوم کنه جی نو څنګه چل وکاو مونږ به هغه لپاره دلته کې دای نه کنه دا سره کمانډ دا مختلف هندل لاغل دي کنه دا هندل دی کنه پرې باندې موږ د خپل پکچر سایز څه کول شو سیوا کولم شو دا ګورئ کمولم شو ٹھیک شو جی سایز څه کولی شو هم سیوا کولی شو هم کمولی شو کته وی کنه چې زما د چې کوم پکچر دی د دې سایز دی ایکولی د لیفت نه د رائټ نه د ټاپ نه د باټم نه څخه ټول یو شانتي کمیږي یو شانتي سیوا کیږي نو موږ بس کوم بنیسو کنټرول څه بنیسو کنټرول نو ګوره ورته راغی کنه ٹھیک تا ها اوس ته وی کنه چې زما د پکچر کم سایز چې دی کنه دا د لیفت او د رائټ نه دی ایکولی یو شانتي کې سیوا کیږي یا کمیږي نو موږ هغه لپاره بیا استعمالو کنټرول دلته کې راشي ګوره ورته کنټرول بونی سي راشي دم کلیئر شو بل پوینټ زم چې دا خپل پکچر روټیټ کول غواړم او تا وهل غواړم روټیټ کوم کنه څنګه به روټیټ کو دلته کې بڑا شدای نه کنه دا بلاونی سي دا به په ډریک کینو ګوره ورته زمونږه آبجیکټ روټیټ کیږي ښه بری باندې تاویږي اوس دې کې زمونږ سره اولنې کمانډ دی برایټنس پرې باندې کوم دی موږ د خپل پکچر د خپل فوټو برایټنس سیوا کولم شو برایټنس بھی کمولم شو دلته رااله ما کلیک کو برایټنس پرې کې زما سره دی +40 +30 +20 +10 0 مطلب سره نارمل -10 -20 -30 -40 وګورئ برایټنس سیوا کیږي او برایټنس کمیږي په پلس باندې به سیوا کیږي په ماینس باندې به کمیږي بل دې کې ما سره کمانډ کانټراسټ مین چې کومه ایریا وایټ تا هغه نور وایټ کا کومه ایریا چې بلیک تا هغه نور بلیک کا کومه ایریا چې سپینر هغه نور هم سپینر کا وایټ کا کوم چې بلیک تا هغه نور هم بلیک کا نو موږ به هغه پر کمانډ استعمالو کانټراسټ دا وګورئ وته ښکاري ځکه نه ٹھیک شو جی بل د دې نه علاوه د کې ما سره کمانډ دی ریکلر مطلب څنګه چې کله موږ فوټو باسو کنه موږ په موبایل کې فوټو باسو بیا موږ هغه مختلف افیکټس ورکو کنه نو بلیک اینڈ وایټ افیکټس یو ګریډینټ یو سی بل سی کنه دلته کې زوغ دیلا د خپل پکچر لا مختلف افیکټس ورکول شي دا وګورئ دا افیکټ دا دی کنه چې کوم ته غواړي هغه ته خپل موبایل ته خپل پکچر ته ورکول شي د دې نه بعد زموږ سره پدې کې بل دی کمپریس پکچر تاسو ما پون دا خبره کړې و کمپریس ګوره یوې پریس یوې کمپریس چې کله مونږ یو سیس د یو سایډ نه پوش کو هغه ته مونږ پریس وایو چې کله مونږ یو سیس د یو سایډ نه پوش کو هغه ته مونږ پریس وایو چې کله مونږ یو سیس د ټاپ نه د باټم نه د لیفت نه د رائټ نه پوش کو هغه ته مونږ کمپریس وایو دلته رااله ما کمر کلیک کو کمپریس چې کوم دی کنه هغه د پکچر سایز نه کمای سیوا کوي هغه پکچر کوم ویټ دی هغه کوم وزن دی کنه ویټ ورسره کوي سیوا کوي یا ولا ویټ کمای ښه نو ما کمر کلیک کو آپشن پدې کې زموږ سره درې قسمه آپشن دي یو دی پرنٹ یو دی سکرین یو دی ایمیل کته د پرنٹ لپاره استعمالول غواړې ته به استعمالې 220 ppi وګورئ زمونږ دغه چې کوم ویټ سونه دی 220 ppi دی
د سکرین کې څو باندې په سکرین کې 150 دی او په ایمیل کې څو نه دی 96 دی دا ګورئ مړه واغستو ایمیل کومه کنه اوس یو سیس دی کنه هغه چې کم دی 220 کیلو دی یو سیس دی هغه 96 کیلو دی څه به کم یو پاسانه باندې وړي شي 96 کیلو ولا ولې موږ هم نه جوړې هم ډېر درنه کنه ها خو سره مطلب سایز کم دی کنه دا غي ویټ کم دی نو موږ دا استعمالو خو تاسو خیال کړئ اکثر موږ یو پکچر چاته لیګو دا غي سایز سیوای 60 KB یا په بل 600 KB کنه او یو بل آبجیکټ دا غي سایز چې کوم دی 20 KB دی نو کوم یو پاسانه باندې شي 20 KB والا اوکې ما دا راوغستلو په دې باندې کوم دی پکچر کوالټي څه کیږي خرابي کمزوري کیږي ښه د دې نه بعد زما سره بری کې بل کمانډ چینج پکچر د چینج نه مخکې کومه ریسیټ پکچر ګوره دا فوټو کنه ما په برایټنس سیوا کو کنټراسټ او ریکلر او کمپریس می کو کنه او دا می روټیټ هم کو پوره نخري مخریم پیو کړلې اوس زم دا چې مخکې څنګه وو دا غشند کی واپس بوزا موږ بل غیره پر کمانډ استعمالو چینج ریسیټ پکچر دا سی وو کنه وختي د دې نه بعد زموږ سره بل کمانډ چینج پکچر زم چې دا فوټو چینج کول غواړم او بل فوټو پی لګول غواړم موږ بل غیره پر کمانډ استعمالو چینج دا ګوره جی دینه بعد وستاسو دلته کې ګوره لکه ټیم مخکې زموږ سره د پکچر پراپرټیز راغلي وو اوس پراپرټیز ته نشته موږ دا پراپرټیز واپس څنګه راولو تاسو بل راشه دلته کې پکچر ته او ډبل کلیک وکړئ تاسو بل پکچر پراپرټیز راښکاره شي د دینه بعد دغه ما سره بل پکچر سټایل سو کوم موضوع خپل پکچر له مختلف سټایلز ورکول شم داسې سټایل دی داسې دی کنه څنګه سټایل تاسو غواړئ ته خپل پکچر ته ورکولای شئ بل پکچر شیپ په دې کې سره کنه ته د خپل پکچر په سپیسیفیک شیپ کې را بندولای شئ فار ایگزامپل ما دا شیپ را واغستو نو ګوره پکچر په کې بند شو کنه څنګه شیپ ته غواړئ ته په خپل پکچر را وستې شئ ښه دینه بعد زما سره بل پکچر بارډر سو کوم موضوع خپل پکچر له بارډر ورکوم نو ګوره ورته دا می کلیک کو دا زموږ سره پکچر بارډر په دې باندې اپلای شو هغه ته غلطي کو درېګا ورګه ته غلطي مړه ته بس دا ته درېګا ورګه نه ورګه نه تو ورګه نه ورګه په پکې پرې با چوز پرې لڅون برکت باندې زه ورګه نه برکت نه کا هغه شان ها زموږ سره پکچر افیکټ راغی کنه پکچر بارډر وشولو بیا زموږ سره دې په دې کې پریسیټ لګوره وته هینه څنګه ته غواړې کنه ته خپل فوټو او استیشن راوړ راځه دې کې زموږ کلاس نه پټه مړه ده دې کې زموږ سره نو ګورې څه شو پکچر افیکټ موږ خپل فوټو لپاره باندې افیکټ ورکول شو ریفلیکشن هینه ریفل کیږي کنه تمبک ورته وایي کنه واپس راتمبيږي کنه ګلو دی دا ور مختلف فارمیټس دي کنه څنګه ته غواړې ته دلا ورکولې شي ښا بل دې کې ما سره دې پوزیشن د خپل فوټو سره دې پوزیشن یا د خپل ټیکسټ خپل فوټو په کوم ځای کې غواړې په دې کې زموږ سره مختلف پوزیشن دي او نه چې کوم زموږ سره دې هغه دې په دې کې ان لاین وذ ټیکسټ تصویر راولا پس کې ان لاین په لاین کې راولا وذ ټیکسټ څه سره د لیکلو سره تصویر راولا په لاین کې د لیکلو سره مطلب دا دی چې لیکل ټیکسټ او تصویر به په یو لاین کې راځي دواړه به په سیم لاین کې راځي ما کمانډ کلیک کو ان لاین وذ ټیکسټ دلته رااله موږ اوس لیکل کوم نه بالکل په سیم لاین کې راځي کنه ها د دې نه بعد دغه ما سره بل کمانډ دی الاین سا ټاپ لیفت کم خوای کېدا ټاپ باندې کېدا او لیفت یې کېدا ټاپ سنټر ټاپ باندې کېدا سنټر باندې ټاپ رائټ د باټم میډل سنټر سوري سنټر لیفت سنټر میډ سنټر رائټ باټم لیفت باټم سنټر باټم رائټ ٹھیک شو دینه بعد دی کې ما سره کمانډ ټیکسټ ریپینګ کمانډ سره پر استعمالي ټیکسټ ریپینګ کمانډ لپاره استعمالي کنه خانه دلته کې زرا لمه دا ما کټ
कट पर हम से इस्तेमाल हो कंट्रोल प्लस तेज हुआ है कंट्रोल प्लस एक्स ओके नमा कंट्रोल प्लस एक्स को दलते किराला मा और से लिकल मूल कला और पदे मेंस किराला मकना और मेंस के मा कंट्रोल प्लस वी सरा पर इस्तेमाल की पेस्ट सरा पर इस्तेमाल की पेस्ट पर दा मेरा वाग इस्तो देखिए तुम्हारे टेक्स्ट रैपिंग देखिए और इन लाइन विद टेक्स्ट तस्वीर पर से किरा वाला पर लाइन की द टेक्स्ट सरा फुरा गई के ना ये दे स्क्वायर वस्तु का द लिकल चीज़ के ना द लिकल द दे तस्वीर ना पर स्क्वायर शेप की ताऊ का रासी ताऊ की थी मंग कमांड इस्तेमाल हो स्क्वायर डॉट बोले बताए लिकल ताऊ सोला के ना बल्कि के मासरा कमांड है टाइट सका लिकल वसरा टाइट का टाइट सो लिकल बेदी के जमा सरा बल कमांड है बिहाइंड टेक्स्ट तस्वीर रा वाला कम ख्वा बिहाइंड शाटा दसना द टेक्स्ट ना बेवा तो गोरे दलतरा लम्मा क्लिक को इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट द पास पे रही बल्कि के मासरा दलता कमांड है टॉप एंड बॉटम लिकल ते कम ख्वाला वाला टॉप बांधिरा वाला और बॉटम बांधिरा वाला बल्कि के जमा सरा कमांड है थ्रू थ्रू से कहे थ्रू में देने लिकल स्क्वायर शेप की तावई खाम बल्कि के जमा सरा कमांड है अलाइन पर देखो पोस्ट में अलाइन मान लिखना अलाइन लेफ्ट अलाइन सेंटर अलाइन राइट कना मतलब ग्रुपिंग कमांड है ग्रुपिंग बद पर नेक्स्ट क्लास के को मखाम जमंग सरा बल्ले रोटेट तो समा वक्त को कना रोटेट कना सको दा मुंह बांधी ता वहली सुगोर होता है खा यो रंग सदे फ्लिप फ्लिप चिकम दे कना समा सरा दा यो ऑब्जेक्ट है दा से दे कना दा दिसे कवल गोला में सही रा मखे दे खवाली वला मखो दे बल सेटर वल गोला में या दादी से याजू दिसे कवल गोला में कता दे नो बलको में सही रा कना गोरे होता है मैं क्लिक को फ्लिप वर्टिकली फ्लिप हॉरिजॉन्टली गोरे होता खा हमने चलो बेवा तो गोरे मैं क्लिक को फ्लिप दिल्ला वक्त या खवा वसो देखो चलो खा बल्कि के मासरा कमांड है क्रॉप क्रॉप पे नहीं कना कट कवलते है वही जब मुझे को मुंह पिदा ऑब्जेक्ट जाना कट कवली सो खजी ता मिलाओ बल्कि में के खो दो क्रॉप चलो बल्कि के मासरा दे हाइट जो पदे बंद पिक्चर हाइट से वा कवले शमा पदे बंद पिक्चर हाइट वापस कमवले शम खा तो मुसरा सरे हाइट तेज ओके उबे के ना तो मुसरा पिक्चर कमांडो खा